بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په تېره شوې ویډیو کې مونږ ویلي وو چې زموږ سره کم سولر سیسټم دی، پای کې 3 کیوي 7 کیوي 5 کیوي چې کوم انورټر دي هغه به مونږ څنګه پیژنو. هغه مو ویلي وو او بیا مو تاسو ته دا وویل چې په راتلونکي ویډیو کې به دا وایو چې زموږ سره کم انورټر دی، آیا د دې لپاره څومره شیشو چې کوم دی ضرورت راځي. نو راځئ نن به د هغې اسټیمیټ راوباسو. نو اول ځان په دې باندې پوهه کوئ چې په مارکیټ کې زموږ سره چې کوم سولرې راځي لکه مطلب کم قسمونه دي. نو اول خو دا چې کوم دی د واټ په حساب سره راځي. واټ وایي طاقت ته، صحیح شو. لکه زموږ سره پکې نو هغه زموږ سره 80 واټ واټ چې کوم دی طاقت ته وایي، صحیح شو. ښه دغه شان سولر پینل چې کوم دی دا زموږ سره د واټ په حساب باندې راځي. لکه زموږ سره 610 واټ دی یا چې کوم دی 585 دی 580 دی 545 دی، مختلف چې کوم واټیج دي د هغې په لحاظ سره سوي سولر پینل راځي. ښه اوس زموږ سره چې کومې سولرې راځي نو دا سوي دا ډي سی اولټ وي. نو دا مونږ څه کوو، انورټر ورته لګو او دا مونږ اے سی اولټ ته اړو. چې اے سی اولټ ته اړو نو دا مونږ څه کوو، نو زموږ سره دا بیا مونږ دا عام چې کوم دی د کور دا لوډ چلی. اوس زموږ سره چې دا کومه سولرې دي دا ډي سی وي. ډي سی وایي ډایرکټ کرنټ، او زموږ په دې کورونو کې چې کوم وي دا دې ته وایي الټرنیټینګ کرنټ، صحیح شو. نو دا د ویوز په شکل کې وي، پلس چې ورته وایي که نه، صحیح شو. دا فریکوینسي ده، نو د دې دا بدله وي، صحیح شو. نو زموږ سره دا الټرنیټینګ کرنټ وي. نو دا چې اوس مونږ کنورټ کوو نو دا به څه کوو، دې لپاره د یو سورس ضرورت دی، د یو الې ضرورت وایي چې د هغې ته څه وایي، انورټر وایي. د هغې په ذریعه باندې دا مونږ کنورټ کوو. ښه اوس زموږ سره چې کومه شیشه ده د دې اولټ چې کوم دی 40-42 اولټ دي. نو د دې وجې نه مونږ څه کوو، ډېرې شیشې را یو ځای کوو، هغه ورته په سیریز کې کوو. د هغې په وجه باندې مونږ څه کوو، مونږ 400 او 300 یا 350 اولټ را جمع کړو، دغه انورټر لی ورکړو، د دې په ذریعه تې مونږ څه وکړو، مونږ تې ځان ته بجلي واخلو، صحیح شو. ښه نو اوس راځو او د سولر پینل د واټ په لحاظ سره تاسو ته خبره کوم. نو ګورئ زموږ سره چې کوم 585 واټ راځي که نه کمې سولر شیشې، نو اول راځو او تاسو ته د دې څه کوو اسټیمیټ راوباسو چې دا زموږ سره د څونه انورټر دپاره څه وي، کافي وي. لکه څونه لوډ دی ستاسو د هغې مطابق چې کوم دی تاسو سولر پینل لګولی شئ. نو ځان پوهه کوئ چې کله هم تاسو اسټیمیټ راوباسئ. لکه اوس مثال زموږ سره 585 دی، دا څه شی دی، دا پر واټ دی، د څه شي د یو سولر واټ چې کوم دی 585 دی. نو تاسو اوس څه کوئ، مثال ستاسو 14 شیشې لګوئ. نو 14 له به څه وکئ، 16 ضرب 100 زموږ سره 580. که تاسو 585 واټ لګوئ 585 ورکئ، نو تاسو به 500 ورکئ 580 ورکئ. مثال ما چې کوم اسټیمیټ راوباسلی دا ما د 580 واټ راایستې. نو د 580 له چې ضرب ورکړي په 580 کې، نو په 580 کې چې دې له ضرب ورکړي نو دا زموږ سره 9280 واټ چې کوم دی دا څه راځي، د 16 شیشو دا واټ راځي. نو ښه بیا چې کوم دی په دې کې زموږ سره لاسز راځي، اولټیج ډراپ پکې پیدا کېږي، په دې باندې ټمپریچر چې کوم دی د هوا او د یو شي د بل شي اثرات پې راځي. نو په دې کې به مونږ څه وکړو، ماینس پتې کړو، 20% واټ چې کوم دی دا به مونږ د دې نه ماینس کړو. نو کله چې تاسو د دې دا ضرب کو دا ترې راوستو نو ماینس به ووایئ، بیا به 20% ورکوئ. نو بیا به ستاسو سره راشي 7424 واټ چې کوم دی دا د څلور شیشو اکچوال واټ دی ته وایي. دا زموږ سره څه شو رالی، زموږ سره اکچوال واټ څونه رالی، 7424 چې کوم دی دا د 14 شیشو چې کوم دی اکچوال واټ رالی. دغه شانتې زه به تاسو ته زر ویم د 14 شیشو چې کوم واټ راځي هغه 8120 چې کوم دی واټ راځي. بیا چې کوم دی تاسو ته 20% ماینس کوئ نو بیا زموږ سره 6494 راځي. تاسو چې څومره شیشې لګوئ د هغې مطابق تاسو څه وکئ. نو که تاسو چېرته 16 شیشې ولګوئ، بعضې نیم سړي له خلکو له مونږ څه وکړو انورټر یې ورکړو، نو هغه بیا موږ ته وایي چې دا خو دومره لوډ نه برداشت کوي، یا ورته 6 شیشې لګولي یا ورته 8 شیشې لګولي او زه پې 2 سیګان چلوم، وایي دا خو مونږ له نه چلی. نو ځان پوهه کوئ چې تاسو کله 14 شیشې ولګوئ او زموږ سره بیا صحیح واټ چې کوم دی 6494 چې کوم دی دا اکچوال واټ بیا اله راځي. نو بیا به 7 کیوي انورټر یا 8 کیوي انورټر چې کوم دی تاسو له لوډ وتی،
صحیح شو چې تا شپږ شیشې لګولي نو هغه د هغې واټ چې کوم دی زموږ سره څونه راځي د شپږو شیشو د هغې زموږ سره 3480 واټ راځي او چې 20% ورته ماینس کړي بیا زموږ سره 2784 واټ راځي نو دا څومره کم راځي نو 3500 واټ زموږ سره د شپږو شیشو راځي او ته پې 7000 واټ لوډ چوتی نو دا چېرته چوتی یا 6000 5000 واټ لوډ پې چوتی د شیشو امپیر پسې نشته نو هغه به تا له کار څنګه وکړي نو په دې خبره ځان پوه کړئ راځو 12 سولر پینل ته نو 12 سولر پینل چې کوم دی زموږ سره کم واټ راځي هغه 6960 واټ راځي بیا چې کوم دی 20% ماینس کې نو 5568 چې کوم دی دا زموږ سره واټ راځي اکچوال واټ دا راځي صحیح شو دغه شان د اتو شیشو چې کوم راځي زموږ سره 4680 واټ دا د اتو شیشو راځي چې کوم 580 واټ چې موږ ضرب ورکو په څو کې پاتو کې د هغې اکچوال واټ بیا څونه راځي چې 20% ماینس کو زموږ سره 3712 چې کوم دی واټ راځي کو تاسو په دې خبرو باندې نه پوهېږئ نو بالپین او قلم راوالئ دا ځان ته ولیکئ ځکه چې دا په یوه پیره باندې سړی داسې په دې باندې نه پوهېږي کو بیا هم نه پوهېږي ویډیو شاته کوي بیا وګورئ خو چې پوه یې پشي صحیح شو بیا چې زموږ سره د اوو شیشو کم واټ راځي زموږ سره 4060 واټ چې کوم دی دا د اوو شیشو راځي بیا چې 20% ماینس کې بیا 32 غلط شو 3248 دغه چې کوم دی واټ راځي دا اکچوال واټ دی څونه د اوو شیشو چې کوم دی 4600 واټ راځي بیا چې ماینس کې 20% نو بیا 3248 چې کوم دی دا اکچوال واټ راځي دغه شان د شپږو شیشو چې کوم دی 3480 راځي دا چې کوم دی خپل د دې چې کوم واټ بیا چې 20% ماینس کې 2784 د دې واټ راځي صحیح شو دغه شان چې مونږ راشو کم چې 3 کیوي انورټر لګو کم سلور شیشو والا نو د سلور شیشو چې کوم زموږ سره واټ جوړیږي هغه 2320 واټ چې کوم دی دا زموږ سره څه جوړیږي دغه واټ 2320 واټ جوړیږي زموږ سره چې کله تاسو 20% ماینس کې بیا 1856 واټ چې کوم دی دا زموږ سره جوړیږي نو ګورئ په دې کې مسله دا وي چې مثال زیات تر خلک اکثر داسې کار وکړي چې 8 شیشې لګولي یا 6 شیشې لګولي او 100 کیوي انورټر ورته ولګئ او لوډ پې سیوا ورچئ او وایي دا ماله کار نه کوي نو د هغې وجه دا وي چې ستاسو شیشې ورته کمې وي نو تاسو په کار ده چې شیشې سیوا کوي بعضې نیم خلک داسې کوي چې ماله راشي اکثر ماته وایي 8 شیشې لګولي او ماته وایي چې 10 کیوي انورټر راکړه هغه په خپل سوچ کې دا هغه په خپل ذهن کې دا سوچ کړی وي چې آیا زما دپاره د 10 کیوي انورټر به زه ولګوم ځکه چې شیشې ګرانې وي که نه نو چې مثال هغه پسې څلور شیشې پسې نورې اخلي نو د هغې څه 80,000 روپۍ جوړېږي چې 10 کیوي انورټر پسې اخلي نو پای پسې 10-15,000 روپۍ راځي نو هغه ځان له سوچ جنګولی چې راشه 10 کیوي به زه والم نو 8 شیشو ته چې کوم دی دا به ماله سیوا کار کوي چې تر څو پورې ستا د شیشو امپیر په تا پورې نه وي که نه لکه مطلب ستا د شیشو امپیر چې دی دا تا ته برابر نه وي که تو ته 10 کیوي نه که تو ته 15 کیوي هم ولګې که نه نو هغه صحیح کار نه کوي د دې دپاره تا له اول ضروري دي چې تو به شیشو چې کوم اکچوال واټ دی هغه به ته ځان سره ذهن نشین کړي چې بیا تا ته څه وي د هغې مطابق تا ته پته وي او د هغې مطابق ته بیا ځان له سولر سیسټم لګې صحیح شو بعضې نیم خلک چې کوم دي د هغوی د کور لوډ چې کوم دي هغه لږ وي لکه مثال چېرته پکې مکې پې لګولي یا چېرته فریج یا واشنګ مشین او دغه یو اے سي لګولي نو د هغه چې 8 شیشې ولګئ 100 کیوي انورټر ورته ولګئ ښه ښکلی کار ولګئ خو چې دې دوکاندارانو له لاړ شي نو دوی ورته د قسطه وایي چې ته 12 شیشې لګئ یا 14 یا 14 شیشې ورته یادې کړي او 10 کیوي انورټر ورته یاد کړي ولې چې ګران شیز پې خرڅ کړي او ډېر شیشې پې خرڅ کړي نو د دوی به پکې ډېره منافع وشي نو دا هم یو غلط کار دی او د ایمان تاوان دی نو ځان پوهه کوي او چې کوم دی په داسې کس باندې سیسټم لګوئ چې هغه تاسو صحیح کړي صحیح پوهه کړي او صحیح ګایډ کړي چې تاسو ته بیا څه مسله نه وي نو امید لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوي انشاءالله چې کوم دی مزید به تاسو له بیا د سولر معلومات درکړو تر بلې ویډیو پورې مالې اجازت راکوئ ویډیو لږ اوږده شوه خو په لوی الله مو سپارم د الله په امان